سلامونه او احترامات ملګرو. الله دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست او ژوند به مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن مې د یو ورور پوښتنه راخیستې ده. یو ورور پوښتنه کړې ده چې آیا تخلص بدلولی شم او که نه. ملګرو، تاسو تخلص بدلولی شئ. دلته دوه حالته دي. اول حالت دا دی که چیرې تاسو انټرویو ته منتظر یاست، تر دا دمه تاسو انټرویو نه ورکړي، ګوتې مو لګولي او تاسو انټرویو ته منتظر یاست، نو تاسو امکان لري چې په خپل انټرویو کې ورته ووایي او تاسو خپل تخلص بدل کړئ. بیا چې هر کله تاسو اسناد واخیستل او تاسو بیا اکدونسانس لپاره دومان کوئ، نو هغه وخت کې بیا تاسو خپل تخلص ورته لیکلی شئ چې کوم تخلص تاسو بدلول غواړئ. تاسو غواړئ چې کوم تخلص تاسو نوم سره راشي، نو امکان لري چې تاسو خپل تخلص بدل کړئ. دا یو حالت دی. دویم حالت هغه دی چیرې تاسو اسناد لرئ او اوس دې نه بعد تاسو غواړئ خپل تخلص بدل کړئ. دا بالکل امکان لري، ولې دې پروسیجر چې کوم دی هغه لږ طولاني دی، وخت به نیسي. هغې دپاره به تاسو وکیل نیسئ او تاسو به د وکیل په طریق چې کوم دی اوپرا ته دومان کوئ. تاسو خپله هم کولی شئ. د هغې څه فورمې دي هغه به تاسو ډکوئ او هغې نه بس تاسو بیا خپل دوسیه مخکې وړئ. خو هغې دپاره به ورته تاسو وضاحت ورکوئ چې ولې په کوم دلیل تاسو غواړئ تاسو تخلص بدلوئ. په اول حالت کې هم تاسو باید ورته دا تشریح کړئ، تاسو وضاحت ورکړئ چې آیا تاسو ولې تخلص بدلوئ، آیا تاسو نه غلطي شوې ده یا تاسو غواړئ چې په آینده کې تاسو تخلص بدل شي. بالکل دا تاسو حق دی، تاسو خپل تخلص بدلولی شئ. په دې کوم ممانعت نشته دی، کوم بندیز پې نشته دی. په دواړو حالتو کې تاسو تخلص بدلولی شئ، ولې په دویم حالت کې وخت ډیر نیسي، هغه پروسیجر لږ طولاني دی. نو دې دپاره تاسو باید صبر ولرئ، دغه پروسه چې کوم دی وخت نیسي. او په اول حالت کې خو تاسو انټرویو ته ځئ، هلته ورته تاسو وایئ، نو هغه امکان دی ولري هر کله چې تاسو اسناد راځي بیا تاسو بیرته واپس اکدونسانس دپاره دومان کوئ یا کاغذ سجوغ دپاره، نو تاسو ورته بیا ثبوت په ډول باندې خپل انټرویو کې ورته ښودلی شئ چې هلته تاسو ویلي دي، هلته هغه ستاسو په ریکارډ کې راځي، ستاسو په دوسیه کې هغه جمع کیږي. نو دې دپاره څه مشکل نشته چې تاسو خپل تخلص بدل کړئ. نو ویډیو همدومره وه. ملګرو، که تاسو چیرې هر قسم پوښتنه لرئ، خپله پوښتنه دلته په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې پرېښودلی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو د پوښتنې تفصیلي جواب تاسو ته درکوم. نو مننه ملګرو، په مخه.